ग्रानो कतुनको अस्सलाम अलैकुम नेशनल ई एकेडमी ता पखैर राली नन जमंगा टॉपिक दे केमिस्ट्री چې دا ستوي چې کله مونږه په کیمیکل طریقه باندې د میټر سټډي کوو نو دغه ته به مونږ وایو کیمستري. میټر ستوي هر هغه شیز چې د کم ماسي او کم ځای ګیري دغه ته به مونږ وایو میټر. بیا د میټر زمونږ سره دوه ټایپس دي، یو ته مونږه ایم پیور میټر ویو او بل ته مونږ ویو پیور میټر. ایم پیور میټر او پیور میټر چې دی دا به مونږه ان شاء الله په بل لیکچر کې چې دی دا به په ډیټیل سره چې دی دا به ډسکس کوو. د کیمستري بل تعریف مونږه داسې کوو د ساينس هغه برانچ چې په هغې کې مونږه د میټر کمپوزیشنز، د میټر پراپرټیز، د میټرز پراپرټیز، د میټر سټرکچرز، هغه لاس او پرنسپل دا مونږه سټډي کوو چې کم په میټر کې چینجز راولي. د ساينس دغه برانچ ته به وایي کیمستري. اوس کمپوزیشن چې دی د دې کمپوزیشن څه مطلب دی؟ کمپوزیشن مطلب دا دی چې دا میټر چې دی دا د څه نه جوړ دی. میټر چې یا به د ایټمز نه جوړي، یا به دا د آینز نه جوړي، یا به دا د مالیکیولز نه جوړي، یا به دا د الکترون، پروټون او د نیوټرانو نه به جوړي. دا د زموږ سره د H2O چې کوم دی دا زموږ سره میټر دی. په د H2O کمپوزیشن دا دی په دې کې دوه هایدروجن دي، یو پکې اکسیجن دی. H2O د هایدروجن او د اکسیجن نه چې دا جوړي نو دا د دې کمپوزیشن شو. دا کمپوزیشن به مونږه په کیمستري کې چې دی دا به مونږه سټډي کوو. بل دا په دې کې به مونږه د واټر سټرکچر سټډي کوو. په واټر کې اکسیجن چې دی دا سنټرل ایټم دی، نو اکسیجن چې دی دا به په سنټر کې ولیکئ او دې ته به دوه هایدروجن چې دی دا به ورته اټیچ کئ. نو دې سټرکچر ته مونږ ویو انګولر سټرکچر. دا انفارمیشن مونږ ته څوک راکوي؟ دا مونږ ته کیمستري راکوي. بل دا چې په دې کې به مونږه د میټر پراپرټي سټډي کوو. پیور واټر چې دا زمونږ سره کلر لیسي، آرډر لیسي او دا ټیسټ لیسي. اوس دلته کوېسچن ارایز کیږي چې د واټر زمونږ سره ټیسټ چې دی دا شته دی. د دې واټر دا ټیسټ چې دی دا د څه د وجې نه دی؟ مونږه دا ویو چې واټر چې دی دا زمونږ سره د ماونټین نه راځي. چې کله واټر د ماونټین نه راځي نو په ځمکه کې زمونږ سره مختلف سالټ سي. دغه مختلف سالټ چې دی دا د دې سره میکس کیږي او د دې د وجې نه اوبه چې دی دا خوند چې دی دا کوي. نو پیور واټر چې دا زمونږ سره د دې به ټیسټ او کلر دا چې دا به نه وي. بل دا په دې میټر کې به زمونږ سره چینجز به راځي. چینجز به دې کې څنګه راځي چې کله مونږه واټر راواخلو په فریج کې کیدو نو دا واورې ته چې دی دا بدلیږي. دا واوره چې کله مونږه راواخلو دا په لوښي کې کیدو دا واپس اوبو ته بدلیږي. نو چې کله دا اوبه واورې ته بدلیږي یا دا واوره چې دی دا اوبو ته بدلیږي نو دا به د یو خاص پرنسپل او د لاس ته به کیږي. دا ټول به مونږه په کیمستري کې چې دی دا به مونږه سټډي کوو. اوس مونږه راځو چې دا کیمستري مونږه ولې ویو، د دې کیمستري څه اپلیکیشن دي؟ نو په روزمره زندګۍ کې د کیمستري زمونږ سره ډیر زیات چې دی دا اپلیکیشن دي. یو اپلیکیشن یې دا دی مونږه چې کم مارکر چې دی دا استعمالو نو دا مارکر کې زمونږ سره صحیح استعمالیږي او دغه صحیح چې دا کیمیکل دی. نو دا مونږه دا د کیمستري یو اپلیکیشن شو. بل اپلیکیشن یې دا دی کم خوراک چې دی دا مونږه کوو دا خوراک چې دی دا په نیچر کې ارګینیک دی.
دا د کیمستري بل اپلیکیشن شو د کیمستري بل اپلیکیشن دا دی کومې کپړې چې موږ اغوندو دا د پالیتین نه جوړیږي نو دا زموږ سره د کیمستري چې دی یو بل اپلیکیشن شو یا د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم پلاستیک دی پلاستیک چې دی دا زموږ سره د کیمستري چې دی د دې یو بل اپلیکیشن شو پلاستیک هم زموږ سره د پالیتین نه چې دی دا جوړیږي یا د دې نه علاوه چې کم شوز چې دی دا موږ استعمالو دا کیمستري ده یا د دې نه علاوه چې کم دماغخیز مواد چې دی دا استعمالیږي نو دا زموږ سره کیمستري ده د دې نه علاوه چې کم فرټیلایزر چې دی دا موږ یوز کوو نو دا هم زموږ سره کیمستري ده د کیمستري زموږ سره بلا شی اپلیکیشنز دي د دې نه علاوه چې کم پینټ موږ استعمالو دغه پینټ چې دی دا کیمستري ده یا د دې نه علاوه چې کم پالیشز موږ چې دی دا استعمالو دا هم زموږ سره کیمستري ده یا موږ سیمټ چې دی دا استعمالو نو دا سیمټ هم زموږ سره کیمستري ده په دنیا کې د کیمستري ډېر شی اپلیکیشنز دي دا و ګرانو کتونکو زموږ نننی لیکچر تر بله ویډیو پورې د الله په امان